دنیا کې هر سړی پوهېږي په دې باندې چې که چېرته زه مړ شم نو زما دا سخته په دې مرګ باندې ختمېږي، لیکن قیامت کې هلته مرګ نشته دی، قیامت کې سخته ختمېدل نشته دی. ځکه هر انسان وایي چې بچی دې مو اخیستلی شي، مور او پلار دې مو اخیستلی شي، بیبي دې مو اخیستلی شي، رور دې مو اخیستلی شي، خاندان دې مو اخیستلی شي، خو ثم ینجیه چې صرف زه خلاص شم. زما وروڼو ورځ د قیامت باندې خلک به دا افسوس هم کوي. الله قرآن کې وایي خبر مې درکړی ده تا د رسول تابعداري وکړئ څه دپاره ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، چې بیا یو نفس ونه وایي آیا افسوس دی په څه پسې چې ما کوتاهي کړې وه په حق د الله کې، وان کنت لمن الساخرین، او ما خو مسخرې کولې په دنیا کې. عالم بله کې او د قیامت باره کې مې بیان کاوه، ما ته دا یو ډکوسله ښکاره کېدله، بکواس ما ته ښکاره کېده. دا عالم لیولی شوی دی، دا دنیا د حال ته خبر نه دی. وان کنت لمن الساخرین، ما خو مسخرې کولې. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، افسوس او صدا افسوس چې ما د الله په حق کې ولې کوتاهي کړې. زما وروڼو ته افسوس په ورځ د قیامت په ټول خلک کوي، لیکن زما وروڼو ته هم یاد لرئ ګورئ چې کله کله دا افسوس سړی په دنیا کې هم کوي، کله کله بیا په دنیا کې هم کېږي چې کله سړی ډېر مجرم شي نو افسوس کوي، لیکن ټیم دې تللی